مخکې خپلو ملګرو ته وداعي نصیحت وکړ. د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د نصیحت هر لفظ د آخرت خوښونې ښکارندویي کوله. ویې فرمیل ای خلکو زه تاسو ته وصیت کوم که عمل مو پرې وکړه په ژوند او وروسته د ټولې په هر حال کې به بری ترلاسه کړئ. لمونځ کوئ، زکات ورکوئ، روژې نیسئ، حج او عمرې کوئ، په خپلو کې سره په اتفاق او یووالي سره ژوند وکړئ، د خپلو مشرانو سره په اخلاص رابطه ولرئ او له هغوی سره چل او فریب مه کوئ. د دنیا په دام کې منښلئ. انسان که 1000 کاله هم ژوند وکړي یوه ورځ به دا حال وي لکه نن چې زما حال دی. الله رب العزت د انسان لپاره مرګ لازم کړی. هیڅوک هم تل ژوندی نشي پاتې کېدلی. په خلکو کې له ټولو غوره هغه څوک دی چې له ټولو څخه ډېر زیات د الله اطاعت کوي او د آخرت لپاره له ټولو څخه زیات ښه او نیک عملونه کوي. دا د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه نصیحت او وصیت و چې خپلو ملګرو ته یې کړی و. الله رب العزت دې د دوی په شان موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د احادیثو په رڼا کې ترېر کړو چې الله هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. همدارنګه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د لوړې پوړۍ صحابي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یمن د والي په حیث هلته ولیږه چې پوره 2 کاله یې په ډېر ښه توګه خپل فرایض سرته ورسول. کله چې هغه له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه او بیرته مدینې منورې ته راغی، مېرمنې ورته وویل د دومره وخت لپاره چې ته د یمن والي وې زما لپاره دې څه راوړي دي؟ هغه ځواب ورکړ له ما سره یو ساتونکی و، له دې امله مې تا ته څه رانوړی شول. د معاذ بن جبل مطلب دا و چې له ما سره د الله رب العزت ویره او د آخرت د پوښتنې فکر و چې له امله ما په حکومتي مال کې شخصي تصرف ونه که چې څه د هغه ځای نه راواخلم او تا ته د تحفې په شکل باندې درکړم. خو مېرمنې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په مطلب باندې پوه نه شوه. فکر یې وکړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کوم سړی د ده د ساتونکي په توګه له ده سره لیږلی و. هغه ښځه په هماغه وخت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغله او له هغه څخه یې شکایت وکړه چې معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خلیفه حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نظر ډېر امانتدار و، تا له هغه سره ولې ساتونکی ولیږه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت معاذ راوغوښت او د مسئلې پوښتنه یې ورڅخه وکړه. حضرت معاذ بن جبل ټول حقیقت بیان که. حضرت عمر په خندا شو او هغه ته یې څه ورکړه چې خپلې مېرمن ته یې ورکړي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د شام په جهاد کې د زړورو مجاهدینو له ډلې څخه و او د جګړې له پای ته رسېدو څخه وروسته د نورو لویو صحابو په شان دی هم د طاعون په وبا اخته شو. د ژوند په وروستیو شیبو کې له ده سره چې کوم فکر و هغه د آخرت فکر و، د الله ویره او د آخرت ویره و، بل څه نه وه. ګورې درنو اورېدونکو، 2 کاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تقرري باندې هغه د یمن والي دی. اما کله چې د یمن نه بیرته خپل کور ته راګرځي هیڅ ځان سره نه لري. ښځه ترې پوښتنه کوي چې ما ته دې څه را نه وړل؟ هغه ورته وایي چې ما سره یو ساتونکی و، د ساتونکي نه مطلب الله دی. نو مې نه شو کړی چې تا ته زه څه راوړم او په حکومتي سیس کې د تصرف وکړم. د نن ورځ حکما، د نن ورځ رئیسان، د نن ورځ وزیران او د نن ورځ وکیلان دې راشي د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند دې مطالعه کړي او د ده نه دې پند او عبرت واخلي چې 2 کاله هغه والي دی په یمن کې، خو د خپل کور ته تش راځي. دوی خو والیان شوي نه وي، وکیلان شوي او وزیران شوي نه وي چې میاشت وروسته یې 4 کورونه او 14 موټر وي. تاسې به د الله رب العزت په حضور کې نه درېږئ، الله رب العزت به ستاسو نه پوښتنه نه کوي.
راځئ د آخرت ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ. راځئ د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ تر څو د خپل ژوند د الله د کلام رڼا کې او د محمد رسول الله د حدیثو په رڼا کې تیر کړئ او هغه سخته ورځ الله در باندې اسانه کړي. او که مو ژوند داسې په غفلت کې تیریږي، داسې په بې اعتنایي کې تیریږي، نو هلته به الله رب العزت سخت حساب در سره وکړي. بیا به د الله رب العزت د حساب نه خلاصون نه لرئ. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. چېرته یو کس د یو شي نه انکار وکړي ووایي که دا شی ما چېرته وخوړم نو زه به هندو یم خو هغه شی بیا وروسته وخورې خو هغه شی ویم حلال نو د دې حکم څه دی؟ څوارلسمه صفحه کې لیکي که یو سړي قسم وخوړه که ما دا کار وکړه یا دا شی مې وخوړه زه دې کافر یم او دا عقیده یم درلودله که دا کار وکړم کافر کېږم نو کافر دی که هغه کار وکړه یا هغه شی وخوړه او که دا عقیده یې نه درلودله چې نه کافرېږم نو بیا یمین دی قسم دی 3 ورځې روژه ونیسي کفر نه دی. رښتینی مؤمن له شنبې تر پنجشنبې غرمه 12 بجې له اراکوسیا څخه چې د آخرت ویره ستا په زړه کې پرته وه په دې باندې پوه شه چې ستا ایمان قوي دی. او که د الله ویره دې په زړه کې نه وه د آخرت څخه نه ویرېدلې دا د ایمان نښه نه ده. په دې باندې پوه شه چې ایمان دې انتهایي ضعیفه دی. الله رب العزت دې خپلې ویرې ته او د آخرت ویرې ته زموږ په زړونو کې ځای راکړي تر څو زموږ ایمانونه قوي شي او الله رب العزت مو د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه وژغوري. د ژوند له د دې لړۍ خپرونې موضوع د آخرت ویره. قرآن څه وایي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله فرمایي ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ منیسئ یهودیان او عیسایان دوستان ځکه بعضې د دوی یو شان دي د کفر په کارونو کې بعضو سره او چا چې دوستانه وکړه د دوی سره ستاسو نه نو یقینا هغه دی د دوی نه بېشکه الله رب العزت توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو او عنادیانو ته. قرآن څه وایي؟ هره جمعه ماسپښین 2 بجې له اراکوسیا څخه ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ثاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ثاني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني لاړه څنګه نیمه خوا شوله دنیا نه ارماني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ثاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ثاني درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د وفات په شپه ډېر نارامه و. په وار وار به یې پوښتل چې سهار شو که نه. کوم کسان چې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په خوا و شا کې ناست ول هغوی به ورته ویل تر اوسه نه دی سهار شوی کله چې سهار شو نو موږ به دې خبر کړو. نو کله چې سهار شو هغو کسانو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړه چې سهار شو.
نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وفرمایل له هغې شپې څخه په الله رب العزت پناه غواړم چې سهار یې له دوزخ څخه پیدا شوی وي. ښه راغلې ای مرګه په خیر راغلې د هغه دوست خوا ته راغلې چې د ولږې په حال کې دی. الهي زه چې له تا څخه څومره ویرېږم هغه تا ته معلومه ده. اوس زه له تا څخه ډېر امیدونه لرم. ما اوږد عمر او دنیا د دې لپاره نه خوښوله چې وخت په ونو ایښودلو او ویالو ایستلو باندې برباد کړم، بلکې مطلب مې دا و چې له بدي څخه لرې پاتې شم او نیکي او ښېګڼې ته رواج او وده ورکړم او د ذکر په حلقو کې له علماو سره کښېنم. ژوند مې د دې لپاره خوښوه